دا چې تاسو کې اکثرو کسانو ته پته ده چې په متحده عربي اماراتو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د ویزو جریمو یا غرامو معافیت پروګرام روان دی چې د 10 میاشتې اخیرنۍ تاریخ پورې به دوام وکړي. نو غواړم یو موضوع په اړه تاسو سره خپله مشوره شریکه کړم. کله هم چې احمد ټایمز پیل شوی دی تقریبا کلونه تیر شول، نو په دې دوران کې روزانه به داسې کسانو میسیجونه ماته راځي چې چاته خپل ارباب نه یو معلوم، چا پسې ویزه کینسل کړي وي یا چاته لیبر کارت کومه زیړه پته کړي چې دا هغه یې نوي اپډیټ کړي 2 کلونو ته یې نوي اړولي یا یې پسې تمیم کړی وي. او اوس به هم داسې ډېر کسان وي کوم څوک چې د متحده عربي اماراتو د ویزو جریمو یا معافیت پروګرام کې ګډون کوي او د دې ښه فرصت څخه استفاده کوي. نو زما مشوره تاسو ته دا ده چې علامه که ستاسو میسیجونه ماته راشي چې ماته خپل ارباب نه دی معلوم یا ویزه راپسې کینسل شوې ده یا تمیم راپسې شوی دی یا زما لیبر کارت نه دی اپډیټ شوی، نو کوشش وکړئ داسې یو چا سره ویزه ولګوئ کوم کس چې پیژنئ، ځکه اوس خو تاسو ته ټولې غرامې معاف شوي دي. څومره هم جریمې چې تاسو پسې وې، که تمیم در پسې شوی وي، که نوره د ویزې جریمې وي، هغه ټولې درته معاف شوي دي. نو دا چې تاسو بیرته په اماراتو کې په قانوني ډول نوی ژوند پیل کوئ، په دا کې ډېر دقت وکړئ. داسې یو چا سره 2 کلنه ویزه ولګوئ کوم کس چې پیژنئ، سبا لپاره درنه ورک کېږي نه، که درنه ورک شي نو بیا کلي ته پسې ورشئ یا ولایت ته پسې ورشئ. خو د بهرنیو هیوادونو وګړو سره کوشش وکړئ 2 کلنې ویزې مه لګوئ، ځکه دا ټولې ستونزې چې دي دا څومره هم چې ما سره هیوادوالو خپل ستونزې شریکې کړي، اکثر هم تاسو ته پته ده چې دغه 2 کلنو ویزو خرڅولو کې اکثره کم کسان دوکې کوي. نو کوشش وکړئ چې بهرنیو هیوادونو وګړو څخه 2 کلنې ویزې وانخلئ. زه دا نه وایم چې په سلو کې هغه غلطي نه، خو داسې یو څوک به ښیي درته چې هغه کس پیژنئ، سبا لپاره هغه کس موندلی شي. نو دا زما مشوره ده ستاسو لپاره. دلته یو بلې موضوع ته هم ستاسو پام رااړوم. کوم څوک چې تاسو ته 2 کلنه ویزه په 15,000 درهم درکوي یا په 15,500 درکوي، حتی په 6,000 د داسې کسانو څخه هم ځان وساتئ، ځکه چې 15,000 خو خپل قیمت هم نه دی چې په 6,000 درکوي هغې ته هم پکې څه نه پاتې کېږي. نو کوشش وکړئ د داسې کسانو نه هم ځان وساتئ. په ځینې شیانو کې 500 600 یا 300 درهمو ته پام مه کوئ. آینده ته سوچ کوئ چې آینده کې درته کم نقصان یا تاوان ونه رسیږي. دا زما مشوره وه ستاسو لپاره. ښځینه چې د اوس کم جنجالونو کې ګیر وئ او الله تعالی ترې خلاص کړئ، سبا ته بیرته په دې کې راګیر شئ، نو د دې کې خورا دقت وکړئ. مننه.